السلام علیکم. امنیت محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو لپاره د محبت د یو بل تعویض راوړلو ولې چې ماته ډېر زیات میسیجونه راتلو چې مونږ ته داسې تعویض راکړه چې هغه مونږ ته رزلټ ډېر زر راکړي ولې چې نن سبا خلکو کې صبر نشته دی نو هر یو تعویض لپاره هر یو وظیفې لپاره په انتظار کول لازمي دی چې ورځې وي او دا تعویض چې کوم دی دا ډېر زیات تیز اثر لري او دا تعویض ډېر زیات سوچ او په سمج سره وکړئ که تاسو یې چا دپاره هم کوئ د محبت کې کمې رشتې دپاره هم وي که هغه د انډیوال دپاره وي او که ښځې خاوند دپاره وي که په فیملی کې چا دپاره وي لازمي نه دی چې دا به تاسو خپل محبوب دپاره صرف کوئ چې چا په زړه کې تاسو محبت پیدا کول غواړئ د هغه دپاره د تعویض استعمال وکړئ نو دا ډېر زیات مفید تعویض دی دا به تاسو ته 24 غنټو کې صحیح رزلټ درکوي پورا ولې چې اکثر خلک ورکې میسټیک وکړي نو تاسو ویډیو پورا ګورئ میسټیک ترې ورکې ونشي او بیا تاسو مانه په واتساپ باندې د تعویضونو په باره کې پوښتنه کوئ چې دا تعویض مونږ څنګه وکړو په کومه ورځ باندې وکړو نو اکثر مانه ډېر زیات پوښتنې په واتساپ باندې دغه کېږي نو تاسو ویډیو پورا ګورئ سکیپ کوئ ما نو تاسو به پوه شئ زه ویډیو تاسو دپاره اسانتیا دپاره جوړوم مکمل تاسو په ډیټیل باندې پوهوم چې تاسو نه پکې څه میسټیک ونشي ولې چې تاسو دومره خوري هم کوئ محنت هم کوئ بیا تاسو ته رزلټ میلاو نشي نو بیا تاسو خفه وئ د وجې نه زه تاسو مکمل په ډیټیل سره اسانتیا سره پوهوم خو تاسو ویډیو سکیپ کوئ ویډیو ګورئ نه چې تاسو ویډیو ګورئ نه نو بیا تاسو په هغه تعویض په باره کې نه پوهیږئ تاسو بیا له ویډیو بالکل مکمل ګورئ بلکې درې څلور ځلې وګورئ چې تاسو په پوه شئ بیا تاسو هغه تعویض وکړئ ځان دپاره ولې چې تاسو مانه بیا به په واتساپ باندې پوښتنې کوئ نو ماته په ورځ کې بېشماره خلک میسیجونه کوي زه دومره ټایم ما سره وینه چې زه یو ته جواب ورکړم نو دې د وجې نه زه ویډیو په ډیټیل باندې جوړه کړم چې زما څومره هم کتونکي دي چې زما تعویضونه کوي او فایده ترې اوچتوي نو هغو دپاره زه ډېره اسانتیا سره ویډیو جوړوم او چې د چا تعویضونه اثر وکړي نو هغه ماته په واتساپ باندې میسیج کوي نو مهرباني وکړئ چې تاسو په کمنټ کې هم وایئ چې چا چا کار کیږي چې نورې خویندې ورونه هم هغه تعویض نه فایده اوچتوي تاسو ماته په واتساپ باندې ووایئ چې زموږ ته ستاسو تعویض رزلټ راکړلو نو هغه صرف ماته پته وي او تاسو ته پته وي نو تاسو په کمنټ کې ووایئ چې موږ ته تعویض رزلټ راکړو نو چې نورې خویندې ورونه هم د مغه تعویض نه فایده اوچته کړي ماته یو چن ورځې یوه خور راغلې وه چې هغې باندې چا تور جادو کړی و او هغې کور خاوندې تر دې حده پورې راغلی و چې هغه ورته ویلې که چېرې ما ستا شکل ولیدل ما ستا چهره ولیدله نو زه به تاله طلاق درکړم نو مهرباني وکړئ چې داسې تعویضونه په پردیو خویندو ورونو باندې کور مه ورانوئ تاسو به مها 50,000 والی 1 لاک به والی هغه به تاسو سره یو میاشت وي کال به وي اخر به تاسو نه خرج شي لاړې به شي خو هغه خور چې کومه ماته راغلي و داسې کې ډېره زیاته جړېدله چې کله دې هغه خور اوښکو ته وکتل نو ما وویل چې الله هغو خلکو ته هدایت ورکړي چې څوک دې بل کور ورانوي نو بیا ورته داسې نه ما تعویضونه ورکړل او وظیفې مې ورته ورکړلې نو هغه یې چې څه ټیم کې استعمال کړلو نو د الله مدد سره د الله په قدرتونو سره د الله طاقت سره د هغه خور خاوند سره واپس هغه شانتي شوله لکه څنګه چې پیاله وه نو د دې وجې نه چې څومره هم تعویضګر زما ویډیوګانې ګوري نو خدای دپاره تاسو د چا کور مه ورانوئ پیسو دپاره تاسو د بل خور یا د بل ورور کور وران کوئ هغه پیسې به تاسو سره یو کاله پورې وي تاسو به یې استعمال کوئ یا تاسو ته هغه پیسې درکړي ورځې باندې ستاسو ځنکدن شي ستاسو د دې دنیا نه پناه وشي نو هغو پیسو باندې به مزې نور کوي خو چې تر کومه پورې د هغې خویندو نه چې کومې ډېرې بېوسه دي د هغو سترګو نه اوښکې ځي یا د هغو ځوانانو چې څوک په کور ورانوي نو چې د هغو سترګو نه چې اوښکې ځي کم اصلي د زړه نه وځي الله تعالی هغو تکلیفونو ته ګوري زموږ اعمال ته هم ګوري نو هغه جواب د قیامت په ورځ موږ ورکوو نو دې د وجې نه د چا د کور ورانولو دپاره تعویضونه مه کوئ ما دا چینل جوړ کړی دی صرف د خلکو زړونو دپاره چې خلک د خپل محبتونه حاصل کړي داسې خلک شته دي چې هغه ډپریشن ته لاړل د خودکشي کولو کوشش کوي نو که چېرې زما تعویض استعمال کو او هغه د ډپریشن نه راووتو خپل محبت یې حاصل کو او د غمونو ژوند یې په خوشحالو کې بدل شو نو دې دپاره ما دا چینل جوړ کړی دی چې زه خلکو ته ښه تعویضونه ورکړم چې ټول تر خپله فایده اوچته کړي راځو په دې تعویض باندې دا تعویض چې تاسو کوئ چا دپاره نو تاسو به اول سپین کاغذ راواخلئ بیا به یو تور پین راواخلئ بیا به تاسو سره پکار دی چې یو تور ګوټ او یو توره کپړه یا چمړه تاسو سره اویلیبل وي بیا به یو د تنهایي ځای منتخب کړئ یعنې یوه کمره به منتخب کړئ هغه چې څوک ځي راځي نه ولې چې تعویضونه چې کم هم وي هغه د چا د وړاندې نه کېږي
نو چې کله تاسو هغه کمره هم منتخب کړله نو تاسو به هغه کمرې کې خوشبو ولګوئ، یعنی اگربتی به ولګوئ او خپل جسم پورې به هم خوشبو ولګوئ. ولې چې دا د موکلاتو په دی، ولې چې موکلات د خوشبو طرف ته ډېر زیات متوجه کیږي او بیا تاسو کار کوي. نو دې د وجې نه چې کله تاسو خوشبو په کمرې کې هم ولګوله، خپل وجود باندې هم تاسو ولګوله، نو اول به خپل آثار وکړئ، څلور وړه صورتونه او آیت الکرسي به په ځان باندې پوف کړئ، خپل آثار به وکړئ چې تاسو د موکلاتو د تعویذونو الټا اثرات نه محفوظ شئ. بیا به د قبلې طرف ته مخ کړئ، خپل یقین به پوخته کړئ. که دا تعویذ تاسو محبوب دپاره کوئ، که چا دپاره هم کوئ، نو تصور کې به د مخ چهره راولئ. که چېرې چهره تاسو نشئ راوستلی، ستاسو تصور ډېر زیات کمزوری وي، نو تاسو د مخ کس تصویر هم خپلو سترګو وړاندې ایښودلی شئ. چې دا تعویذ څنګه لیکل شوی دی همدغه شانتې به یې ولیکئ. اول به خانې جوړې کړئ، بیا خانو کې ننه چې کوم عدد لیکل شوی دی دا به ولیکئ. دا چې کله خانې تاسو مکمل کړلې، عدد ورکې تاسو ولیکل، نو بیا بهر یو د شي طرف نه لیکل شوی دی او یو د ګس طرف نه لیکل شوی دی، نو دواړه سیم دي، دا به هم ولیکئ. بیا د ټولو لاندې لیکل شوی دی فلا بنت فلا. فلا په ځای به تاسو د خپل محبوب نوم کوئ، که چېرې هغه هلک وي نو بن به یې کوئ او که جینۍ وي نو بنت به یې کوئ. بیا به د هغې د مور نوم کوئ. دې تعویذ کې تاسو ته د خپل نوم لیکنو ضرورت نشته دی، ولې چې تاسو یې ځان دپاره کوئ، بس دا تاسو یقین پورې دا چې تاسو خپل یقین څنګه مضبوط ساتئ. نو که څوک بل چا دپاره کوي نو بیا به مهو دپاره یقین ساتي چې موږ دا تعویذ کوو بل انسان ته ورکوو دپاره. نو چې کله دا تعویذ تاسو مکمل کړلو نو دا به تاسو موم جمع کوئ، یعنی د تعویذ شکل به ورته ورکوئ. بیا به هغه تور تار ترتاو کوئ او هغه توره کپړه یا تور بړه چې کومه تاسو راوړې وي نو دا به مهۍ کې بند کړئ. بیا چې کله تاسو دا تعویذ مکمل کړلو نو تاسو به د کمرې نه راوځئ او د قبرستان طرف ته ولاړ شئ. او چې څه ټیم کې ځئ نو هغه ټیم کې به تاسو خپل احتیاط کوئ چې چا سره به خبرې نه کوئ، چې تاسو باندې څوک غږ وهم کړي نو تاسو جواب مه ورکوئ. نو بیا به دا قبرستان ته ورشئ او د دوو قبرونو منځ کې به دا تعویذ ښخ کړئ، یعنی یو طرف ته هم قبر دی بل طرف ته هم قبر دی او منځ کې چې کومه لاره غوندې وي نو هغو کې به دا ښخ کړئ. او چې څه ټیم کې ښخوئ نو هغه ټیم کې هم تاسو خپل آثار کوئ، یعنی څلور وړه صورتونه او آیت الکرسي به په ځان باندې چوف کوئ. کم ځوانان چې دي هغه به دا په بالماز وجود باندې نه کوي، کپړې به صفا سوتره اچوي او اودس به ورته کوي. او چې کومې خویندې د پیریډز په ورځو کې وي نو هغه به دا تعویذ نه استعمالوي. د تعویذ دپاره د صفا ځای ضرورت دی، د صفا لباس ضرورت دی. او چې کومې خبرې ما تاسو ته وکړلې تاسو په هغو باندې عمل وکړئ، د تعویذ خپل ځان ته فایدو کې راولئ. نو ویډیو تاسو سکیپ کوئ ما چې تاسو مکمل ډیټیل باندې پوهیږئ، نو تاسو ته په هر یو تعویذ رزلټ درکوي. خو تاسو ویډیوګانې سکیپ کوئ بیا په پوه نه وئ، بیا سوچ کوئ یو ګنټه پورې چې دې تعویذ کې څه ویل شوي وو، کوم ځینې شروع کوو، په کومه باندې وځو. نو دا تعویذ به تاسو د شي اړخ نه چالو کوئ او د دې ورځې چې کومې دي هغه مقرر نه دي، دا تاسو کله هم کولی شئ. خو بهترې ورځې د جمعرات ورځ ده او د جمعې ورځ ده او د منګل ورځ ده. د مشپوشین لمونځ چې وشي یعنې 1 بجو د بعد تاسو دا تعویذ کولی شئ. د مازدیګر منځ نه مخکې چې تاسو دا تعویذ کړی وي، که تاسو د جمعې په ورځ کوئ یا د جمعرات په ورځ کوئ یا د منګل په ورځ باندې کوئ، نو تاسو په دې دوه خبرو ډېر زیات خیال ساتئ. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو هم خوښه شوې وي، چې څنګه تاسو زما نورې ویډیوګانې خوښوئ. نو چې ویډیو ستاسو خوښه شي نو لایک ورته ورکوئ، تاسو نه په هېڅ هم نه ځي، خو د سره زما حوصله افزایي کېږي. او که تاسو د تعویذ اجازت غواړئ نو اجازت دپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخه به زما روحاني اجازت تاسو ته میلاو شي. بیا دا تعویذ تاسو ځان دپاره استعمالوئ یا بل چا دپاره استعمالوئ نو دا به تاسو ته رزلټ پوره درکوي. او ویډیوګانې تاسو خپلو ملګرو سره او نورو کسانو سره هم شیر کوئ. داسې خویندې شته دي چې هغه د زړه حال چاته نشي ویلی، کیدای شي تاسو ویډیو شیر کړئ. او هغه خویندې او هغه ورونه چې هغه د زړه حال چاته نشي ویلی، کیدلی شي چې تعویذ وکړي او الله تعالی د محبت هم هغه حاصل کړي. نو د هغه زړه چې کوم خوشحال وي او کومې د زړه دعاګانې کېږي نو دا به تاسو دپاره هم یو صدقه جاریه وي. نو دا چینل ما جوړ کړی ستاسو خدمت دپاره دی. ما تاسو ته ویلي وو چې ما ته سپورټ پکار دی چې تاسو زما ویډیو واچ کړئ، پوره یې وګورئ. چې ما ته واچ ټایم پوره شي نو زه به تاسو دپاره نورې هم زبردستې ویډیوګانې راوړم. او زه به بیا دا چینل چې کله کامیاب شي او ما ته زما کتونکي ووایي چې څومره زما ویډیوګانې ګوري، خو چې زما دا چینل کامیاب کړي نو زه به هغو دپاره یو بل چینل جوړوم چې په هغه کې به زه چې څومره هم زما کتونکي دي هغو ته به زه د تعویذونو ولا اول کې د نولې څخه تر اخرې کېدو پورې مکمل د تعویذونو هغه باندې پوهوم. د تعویذونه څنګه کېږي، عادات څنګه ویستلی کېږي، مکمل په ټول ډیټیل باندې چې موکلات څنګه حاضرېږي، په چا باندې موکلات وي، جنات وي، هغه به څنګه د هغه انسان نه پاسوي یا جنات په خپلو سترګو لیدنو د باندې
باندې چې تاسو جنات وګورئ ډیر زما کتونکي دي چې هغه جنات قتل شوق لري یا جنات په ګوتمو کې بندول شوق لري چې جنات زمونږ په قبضه کې شي چې موږ تر څه کار اخلو چې اغستلی شو تر دا مکمل به زه تاسو په مها چینل کې بیا په یو مکمل ډیټیل سره او هغه کې به زه تاسو ته وظیفې به هم در کوم او چې کوم ټولو نه خطرناک تعویضونه دي چې هغه د موکلاتو ولدي د جناتو ولدي چې هغه به تاسو زه په هغه چینل کې در کوم دا صرف محبت لپاره چینل ما جوړ کړی دی نو ته کې زه هغه خبر یا هغه تعویضونه په یول ځکه نشم کولی چې دا صرف محبت لپاره دی دا او که تاسو غواړئ چې زه هغه چینل زر جوړ کړم نو تاسو زما دا چینل زر کامیاب کړئ چې دا کامیاب شي زه به تاسو ته زر ته زره او مها چینل جوړ کړم او چې څوک غواړي چې زه هغه چینل جوړ کړم نو هغه په کمنټ کې خپل رائے راکوي چې ما ته هم پته ولګي چې څومره خلک شوق لري د عملیاتو په دنیا کې د قدم ایښودلو ولا چې څومره خلک دي شوق لري که هغه زما ورونه دي یا زما خویندې دي بس امید لرم چې تاسو به دا ویډیو هم خوښه شي نو بقیا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ